د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتلولي خپل کړله، دوی ته د کرکټ ټولو ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ مکمل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم. دوستانو دا ویډیو به تاسو کتلی سي عباس ستانکزي و ابو عبدالیانو ته چې تېره ورځ یې کوم کپ وګټئ د هغه د مبارکي لپاره یو پیغام ورکئ او هغو ته یا مبارکي ورکړه او را روان وخت کې هغو ته دا ډاډ ورکئ چې تاسو تر شا مونږ ولاړ او تاسو مهنت کوئ، کوشش کوئ داسې نورې لوبې هم ګټئ، افغانانو ته خوشحالي راوړئ. تر دې مخکې باید یوه دا خبره وکړو چې څو ورځې مخکې پر سوشل میډیا باندې یو پیغام داسې په تیزي سره روان ده، ډېر وایرل ده او په هغه کې دا ویل کېږي چې امارت اسلامي پر کرکټ باندې بندیز ولګوئ، پابندي یې پر ولګوله او بیا دا هم وایي چې مثلا په کوڅه کې ځوانان کرکټ کوي په یو ځای کې او له هغه څخه یې منع کړي دي طالبانو. ګوري اولین باید دا خبره وکړو که چیرې طالبان د کرکټ خلاف وای او پر کرکټ یې بندیز لګوي نو نن به شیر محمد عباس ستانکزي و افغان دغه ابدالیانو ته چې دا کوم پرونۍ لوبه یې وګټله او داسې ستره تاریخي بریا یې ترلاسه کړه، دې ته به هېڅکله بیا داسې مبارکي نه وه ورکړې او نه به یې دوی ته دا ډاډ ورکړی و چې آینده کې هم نورې بریاوې داسې افغانانو ته راوړي. دوهم له کوم ځای څخه له کومو کوڅو ګلیو څخه چې هغه ځوانان منع سوي دي د کرکټ په لحاظ چې تاسو دلته کرکټ مه کړئ، تاسو دلته لوبه مه کړئ، هغه د هغه ځوانانو لپاره چې هغو ټول خپل وخت ضایع کړی، تعلیم نه کوي، سکول ته نه ځي، مدرسې ته نه ځي او د خپل تعلیم وخت یې داسې ضایع کړی چې مثلا په دغه لوبه کې ضایع کړی ده. نو د هغه د مخنیوي لپاره دوی مثلا په دغه علاقه کې که څه هم پر کرکټ باندې پابندي بندیز لګولی، هغه په دې خاطر باندې چې دغو خلکو ټول سوچ فکر په کرکټ کې نور یې تعلیم هیر، نور یې هغه د مدرسې درس هیر، نور یې د مدرسې سبق هیر او نور یې د تعلیم زده کړه هیره ده، یوازې ټوله توجه یې ودې کرکټ ته ده. که په هغه ځای کې بند سوي وي هغه هم پر دغه طریقه باندې پر دې لحاظ باندې بند سوي دي. نور افغانستان کې طالبان هېڅکله پر کرکټ باندې پابندي نه لګوي. دوهم که تاسو فکر یاد وي څو ورځې مخکې هم پر سوشل میډیا باندې داسې یو پیغام خور سو چې په کندهار کې یې د کندهار ځوانانو پر مخ باندې چکه بنده کړه، یعنې هغو ته طالبانو دا یو امر وکړو چې تاسو به له ننه بعد چکه نه کوو. ولې؟ وجه دا ده ځکه چې هغو خلکو د دنیا ټول کسب کاروبار پرېښی، یوازې ټوله توجه یې ودې چکې ته وه، ځکه چې چکه خو هغه یو کار ده تاسو ته به معلوم وي چې د انسان زندگی د انسان ژوند تباه کوي، عبث کار ده، د انسان زندگی ټوله په عبثیاتو کې تیری. دنیا کم جې ته ورسېدله، دنیا کم جې ته ولاړله، چا په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، مثلا تیارې، ټانګان، قسم قسم د شیان یې جوړ کړي، موږ د پر چکو باندې ناست دي. نو هلته کې هم چکه بنده کړي په دې خاطر باندې چې چکه باندې د دغو خلکو سره د دنیا کسب او له دغو خلکو سره لمونځونه پر پاته او له دغو خلکو سره خپل تعلیم، له دغو خلکو سره خپل مقصودي کارونه چې هغه د دې مقصد د په هغه کې کامیابي ترلاسه کول د دې مقصد د هغه ورڅخه پاته یوازینی پر چکه باندې راګرځېدل دي او دې ته ناست دي. اوس هم په ټول افغانستان کې په کندهار کې هم بالخصوص په هغه ځای کې چې بندي سوي دي چکې، داسې په کوټو کې اوس خلک کوي، بعضې وخت چې فارغه سي، بعضې وخت د مثلا د ټیم پاس لپاره د ساعتېرۍ لپاره یې هم کوي. دوهم باید دې چې تراسو ګوري د افغانستان طالبان هېڅکله د کرکټ خلاف نه دي. تاسو وګورئ څومره په څومره ښه انداز سره عباس ستانکزي و دې ته مبارکي ورکړې ده او دوی ته یې ډاډ ورکړی ده چې تل داسې کوئ چې و افغانانو ته داسې خوشحالیانې راوړئ. بیا هم ډېرو ځله بار بار مې هم دا مبارکي و افغان ابدالیانو ته ورکړې ده، دې واره هم دا ځل بیا و افغان ابدالیانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. د دې بریا چې هر څومره ولمانځل سي کمه ده، دې بریا ته چې هر څومره مبارکي وړاندې سي بیا هم کمه ده. یعنې تاسو یقین وکړئ د افغانانو یقیني په دې سره ډېر سخت زړه خوشحاله سو او زړه یې ورباندې راپورته سو او هغه ملکونو لپاره هم یو عبرت وګرځېدی چې هغه له افغانستان سره دی په کته نظره مثلا دی په ټیټ نظر باندې کتل، کله به د میدان و لوبې ته نه راتللو له دوی سره، کله به له دوی سره میچ نه کوي او کله به له دوی سره په مقابله کې نه حاضرېدل، یعنې افغانستان یې له نظره داسې غورځولی و. د هغه خلکو لپاره هم افغانستان یو عبرت وګرځېدی. د افغانستان دغه لوبډله چې کوم ده بیا خاص کر په دې کې مثلا صدیق اتل
چې د ټولې ایشیا مثلا د کم ملکو سره یې کړی د میچ دا اوس یې وګټئ په دې ټولو کې د اول نمبر رالی او د هغو ملکونو لپاره هم یو نشانه عبرت وګرځېدی چې آینده لپاره به هېڅکله دی داسې غرور نه کوي چې افغانستان ته یا د افغان ابدالیانو و دې لوبډلې ته په قطع نظر یا په سپک نظر وګوري.